د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوي. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د عربو ښځو په باره کې ده چې عربۍ ښځې ولې کوروالی په شوق سره کوي او هیڅ نه ستړي کیږي. دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو. عرب ښځې ولې ډېر په کوروالی کوي او عرب ولې خپلو ښځو سره هم دومره کوروالی کوي؟ آیا که د عربو ښځو ډېر کوروالی کوي نو د هغوی سړي هم دومره کوروالی ورسره کوي؟ یعنی که چېرې عربي ښځې 5 ځله کوروالی کول وغواړي نو سړی هم په 1-2 ورسره کوروالی کوي. له دې غټه وجوهات څه کیدی شي؟ دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. له ټولو نه اول وجه دا ده چې عرب ډېر مالداره ملک دی او ډېر زیات خلک دي چې په ټوله نړۍ مس خلک دي هغه عربیان دي. یعنی په ملکونو کې دوی په ځان کې هغه ځای باندې ډیره خرچه کوي کوم چې د دوی خواهش پوره کوي. یعنی جنسي خواهشاتو باندې ډیره خرچه کوي. دوی له دغه کار کولو ډیر زیات شوقیان دي چې دوی ډیر کوروالی کول غواړي ځکه چې دوی ډیرې پیسې لري او هر څیز دوی خوړلی شي. که له ټولو غټ څیز چې دوی استعمال کی هغه کجوره چواره ممیز ډیر زیات استعمالوي. له دې خوراک سره په دوی شوق زیاتیږي او کوروالی ورسره ډیر کولی شي. که ښځه وي نو 15 کجورې او څه مقدار ممیز وخوري. خوړلو سره له دې شوق زیاتیږي او بیا ډیر کوروالی ته یې زړه کیږي او دې به هغه زیات کوروالی هم کوي. دوستانو دا وه یو معلوماتي ویډیو چې سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې جوړې الله په امان.